د نن ورځې وروستۍ مهمې تازه او ډېر لنډ خبرونه له موږ څخه په لنډه کې واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. د غزني یخه هوا. غزني ولایت جغتو ولسوالۍ کې وړمه شپه 2 پولیسو د سون توکو او اړینو موادو د نشتون له امله یخ وژلي دي. یک ټلویزیون بیا وایي چې د 2 پولیسو سربیره 2 تنه ملکي کسان د قرهباغ او ناهور ولسوالۍ کې هم د زیات یخ له امله وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې څو ورځو کې د غزني ولایت کې د یخوالي درجه -10 ته رسیدلې ده چې ډیره زیاته ده. ولسمشر د مشرانو جرګې له غړو غوښتل چې د مقرریو شخصي عریضو غوښتنه وړو مسایلو پر ځای پر لویو ستونزو او مسایلو تمرکز وکړي او همدې د هغو غونډو شمیر مشخص واضح کړي چې لومړۍ درجه مسؤلین نور غواړي. تخار. د تخار ولایت چارواکي وایي چې نن سهار دغه ولایت د ښار په دوهم امنیتي حوزه کې د حزب اسلامي او تنقمندان عامر بشیر قانت په موټر کې 6 میله وسله نیولې ده. چارواکي وایي چې له هغه څخه نیول شوې وسله په مکمله توګه نوې ده او داسې ښکاري چې تر دې وړاندې نه ده استعمال شوې، خو دا نه ده معلومه چې هغه د څه لپاره وړله. ایران. ځینې ماشومان چې تازه له ایران څخه د هرات اسلام کلا ته بیرته راګرځول شوي د نامنظمو مهاجرتونو پر مهال پر لارو د ځورونو خبرې کوي او وایي چې له غمه ډک ژوند یې تجربه کړی دی. د دوی په خبره نوي ځوانان او ماشومان د غیر منظمې کډوالۍ پر مهال له جنسي خطر او ځینې وخت له مرګ سره هم مخ شوي وو. کورنیو چارو وزارت. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په کابل کې 18 کسان د بیلابیلو جرمونو په ځانګړې توګه عامه نظم د ګډوډۍ، غلا او چور په تور نیولي دي. ولسي جرګه. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر مهمو غړو نن د کرکټ بورډ ناکامه مشر فرحان یوسفزۍ د افغان کرکټ بورډ په انګړ کې د یوې غونډې په کولو سره ستایلی دی او د اعزاز پګړۍ هم ورته په سر کړې ده. د معلوماتو له مخې په دغه جوړه شوې ناسته کې د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون مشر انجینر هلمند نورو استازو ګل احمد کمین، حمید الدین ول او ګل زمان نایب ګډون کړی و او د بورډ د ناکامه مشر فرحان یوسفزي وروستۍ هڅې ستایلې وې. ایران. په ایران کې د یو مسافر وړونکي بس د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 19 تنو ژوند د لاسه ورکړی او 40 تنه نور ټپیان شوي دي. غني. ولسمشر غني هیله ښودلې چې ایرانی چارواکي به په ایران کې د اوکراین د لوېدلې مسافر وړونکي الوتکې د پیښې د څرنګوالي او تحقیقاتو او ارزولو په برخه کې له اوکراین سره همکاري وکړي. ایرانی رسنیو پرون خبر ورکړ چې په دې هیواد کې د اوکراین مسافر وړونکي الوتکه په پلازمینه تهران کې لوېدلې وه. دفاع وزارت. د کابل حکومت دفاع وزارت وایي د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې د ځانګړو ځواکونو له لوري په ترسره شوي عملیاتو کې خپل هدف ترلاسه کړی، خو ملکیانو ته د تلفاتو د اوښتلو په تړاو څېړنې کوي. څرخي زندان. د افغانستان پوهنې وزارت د ځینو خصوصي مؤسسو په مرسته د افغانستان په څرخي پلس زندان کې د بهرنیو ژبه او کمپیوټر د زده کړو بهیر پیل کړ. په دغه زندان کې به بندیانو انګلیزي، فرانسوي، عربي او روسي ژبې لیک لوست زده کوي. په څرخي پلس زندان کې د جوړ شوي کورسونو ښوونکي خپل بندیان دي چې وړیا به تدریس کوي. د شکایاتو کمیسیون. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ومنله چې ونه توانیدل په ټاکلې نیټه د خپل کار پایلې اعلان کړي. ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ژمنه کړې وه چې نن پنجشنبې جدي په 19مه نیټه به د ټاکنو په اړه د شوي شکایتونو څېړنې پای ته رسوي او پایلې به یې له خلکو سره شریکوي. خو یاد کمیسیون وایاندې زرمینې کاکړ وویلې چې په ځینو ولایتونو کې د شکایتونو د ډېروالي له امله دوی نه دي توانیدلي چې خپل ټول شکایتونه وڅېړي. هند. په هند کې د تابعیت د نوي قانون له تصویبېدو څو اونۍ وروسته لا هم د دغه هیواد په مختلفو سیمو کې د یاد قانون پر ضد اعتراضونه دوام لري. تسنیم خبري اژانس ته ویلي نن ورځ د یو پراخ لاریون په ترڅ کې چې د ګډونوالو شمېر یې تر 300,000 پورته و، قهرجنو کسانو له حکومت نه وغوښتل ترڅو هغه قانون لغوه اعلان کړي چې ښایي ژر عملي بڼه غوره کړي. پکتیا. پکتیا ولایت اوسیدونکي وایي چې د سولې روانې خبرې باید د بهرنیو کړکېچونو قرباني نشي او حکومت او وسلوال طالبان دې په یاده پروسه کې له واقعي جدیت او دقت څخه کار واخلي. امریکا. سیمهییزو او نړیوالو غبرګونونو ته په ځواب کې امریکا وایي چې د ملګرو ملتونو د منشور د 51 مادې مطابق
یې سلیماني د خپل نامشروع دفاع لپاره وژلی دی. امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په استولي رسمي لیک کې دغه خبره کړې ده او وایي نوموړي په ټوله سیمه کې جګړو او بې ثباتیو ته لمن وهله. ګډ ځواکونه راپورونه وایي چې افغان ځانګړو ځواکونو د خپلو بهرنیو ملګرو په توسط د کندوز په مرکز د کاپیسا په تګاب او د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې د ولسي خلکو پر کورونو عملیات ترسره کړي او ګڼو کسانو ته د مرژوبلې اړولو ترڅنګ هغوی ته پراخ مالي زیانونه ور اړولي دي. ننګرهار د ننګرهار اوسیدونکي او دغه ولایت ولایتي شورا وایي چې د جاپان د PMS موسسې د مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا د قتل په تړاو د نیول شویو کسانو د قضیې په اړه باید خلکو ته وضاحت ورکړل شي. دوی په دغه قضیه کې د نیول شویو کسانو د نیول کېدو په تړاو شک لري. داعش د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت سیمهیز چارواکي وایي د تسلیم شویو داعشیان 126 قبایلي میرمنو او ماشومانو خپلو کورنیو ته د سپارلو لړۍ پیل شوې ده. کورنیو ته د دغو کسانو د سپارلو پریکړه د لر او بر پښتنو د ګډې جرګې د وړاندیز له مخې شوې ده. باجوه پاکستان ویلي د افغانستان د سولې پروسه کې د رغنده رول لوبولو ته ژمن دی. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه د امریکا د دفاع له وزیر مارک اسپر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. باجوه په دې ټلیفوني مکالمه کې ویلي چې دوی به افغان سوله کې د رغنده رول لوبولو ته ژمن وي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ. مننه له توجه نه مو